ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي، وینا پرې توی شوې دا سره لکه ګلونه دي. کلی څوک نیولی شي دا د زمریانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو. السلام علیکم درنو قدرمنو لیدونکو، ستړي مشئ. نن یکشنبه د 1404 هجري شمسي کال د قوس یا لیندۍ 2 نیټه ده. درنو قدرمنو لیدونکو، تاسو تر دې دمه د افغانستان د ملي ټلویزیون د بېلابېلو خپرونو لیدونکي وئ. اوس هم پام وکړئ د لغمان د ملي ټلویزیون سیمه خپرونو ته. خو په سر کې څو مهم خبرونه. زه شاکر الله هڅاند یم. بسم الله الرحمن الرحیم. لغمان کې د 2 میلیونو افغانیو په ارزښت د یو باب مسجد د جوړېدو چارې پیل شوې. په ورته وخت کې قراردادي مسؤلین وایي کارونه به په ښه کیفیت او اساسي ډول مخته وړي. د همدې خبر نور حال زموږ همکار هدایت الله دانش راکوي. دا د 2 میلیون افغانیو په لګښت د یو باب مسجد د بنسټ ډبره ده چې د لغمان اطلاعات او فرهنګ ریاست په انګړ کې جوړیږي. نن د خوښۍ ځای ده چې د اطلاعات کلتور په ریاست کې د یو باب مسجد ډبره کېښودل شوه. د جناب ولایت معاون صاحب او د حاجي وقاف رئیس صاحب او د اقتصاد او بعضې نور رئیس صاحبانو په شتون کې نو دغه مسجد د اطلاعات کلتور وزارت په بودیجه باندې شاوخوا 2 میلیونه پې لګښت راځي. نو تقریبا متر مربع په حساب 100 متره 110 متره شاوخوا دغه پراخوالی راځي. په ورته وخت کې د لغمان مرستیال والي د قراردادي شرکت مسؤلینو ته په ښه کیفیت او په خپل وخت د پروژې په تطبیق ټینګار وکړ. کوم شرکت چې برنده دی او دا پروژې تطبیق کوي هغونه غوښتنه مې دا ده لکه څنګه چې اسلامي امارت د مرکز لخوا یو اساسي شکل باندې دا ډیزاین شوی دی، د هغې مطابق دا پروګرام د تعمیر تطبیق کی او دغه تعمیر ودان کی او باید د پروپوزل نه هېڅ نوع کمبود ونه کړي. بل لور ته د قراردادي شرکت مسؤلینو ژمنه وکړه چې چارې به یې په معیاري توګه ترسره شي. کیفیت خو یې ډېر صحیح کیفیت ده، ځکه په دې کې سیخ ډېر ښه سیخ استعمال شوی ده او په براوټ کې نیول شوی ده چې 18 ملي سیخ ده د پایو د رنګونو دپاره او د چت دپاره هذا القیاس همداسې او مواد ښه مواد راغوښتي ورته او کار ډېر ښه په کیفیت باندې روان دی. انشاءالله کیفیت به ډېر ښه راځي. د یادونې وړ ده چې د یاد مسجد ودانۍ به لږ تر لږه د اویا لمونځ کوونکو د ځایېدلو ظرفیت ولري. د لغمان مرستیال والي له عامه کتابتون څخه لیدنه وکړه. د لغمان مرستیال والي مفتي محمد یوسف جمالزي د اطلاعات او فرهنګ ریاست اړوند عامه کتابتون څخه لیدنه وکړه. په دې لیدنه کې چې د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي عبدالنور رسولي، د اقتصاد رئیس مولوي جان محمد حمید ملتیا کوله، مرستیال والي مطالعه د ستونزو د حل لپاره ګټوره وبلله او یاد کتابتون یې د مطالعې ښه مرکز یاد کړ. نوموړي د کتابتون له مسؤل سره د بېلابېلو کتابونو د ورکړې ژمنه هم وکړه او ویې ویل چې د مطالعې لپاره به ورنه خلک استفاده کوي. مفتي محمد یوسف جمالزي د دغه کتابتون د لا منظم کولو په خاطر د کتابتون مسؤلینو ته بېلابېلې مشورې ورکړې او یاد کتابتون یې د ټولنې د ویښتابه لپاره مهم مرکز یاد کړ. په ورته وخت کې د لغمان مرستیال والي د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي اثارو له موزیم څخه هم لیدنه وکړه او په دې برخه کې هم د یاد ریاست هڅې وستایلې. د لغمان امنیه قومندان د کورنیو چارو وزارت د تامیناتو معینیت له پلاوي سره وکتل. د لغمان امنیه قومندان مل پاسوال مولوي نجیب الله بدخشي د کورنیو چارو وزارت د تامیناتو معینیت د لوجستیک ریاست د کورامیس امریت له پلاوي سره په خپل کاري دفتر کې ولیدل. یاد پلاوي چې مشري انجینر امین الله نصرت په غاړه لرله، د لغمان امنیه قومندان سره د لیدنې پر مهال خوښي څرګنده کړه او د اړوندو چارو د لا ښه همغږۍ په اړه یې خبرې وکړې. امنیه قومندان مل پاسوال مولوي نجیب الله بدخشي د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړ او زیاته یې کړه چې د لغمان امنیه قومندانۍ ټول امورات به په منظم، شفاف او معیاري ډول پرمخ ځي. د کورامیس پلاوي استازي وویل چې دوی د لغمان امنیه قومندانۍ د غونډو په تالار کې د شفافیت او ارزونې په موخه 2 ورځنی اصلاحي روزنیز سیمینار پیلوي څو اړوند بهیر په ښه توګه مدیریت او بشپړ شي. له پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ریاست 126 کورنیو ته د غیر خوراکي توکو مرستې وویشلې. د همدې خبره نور حال زموږ همکار زین الدین حقیار راکوي. د لغمان ولایت له پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ریاست لوري د OCHR مؤسسې په
په مالي ملاتړ د لغمان ولایت مرکز مهترلام په مختلفو کلیو کې 126 کورنیو ته د غیر خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. په ویشل شویو توکو کې 21 کلچې، صابونونه، 450 کوچنۍ څمڅۍ او نور د اړتیا وړ توکي شامل چې د کورنیو د ورځنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره برابر شوي وي. د مرستو په ویش کې د لغمان ولایت له پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ریاست د اړیکو د همغږۍ او نظارت مدیر مولوي سلیمان روحاني ګډون درلود. ښاغلي روحاني د مرستو د ویش په مراسمو کې د OCHR مؤسسې بشردوستانه هڅې وستایلې او د لا همکارۍ غوښتنه یې ترې وکړه. لغمان کې 112 کورنیو سره د 15.5 میلیونو افغانیو نغدي مرسته ترسره شوه. د همدې خبر نور حال زموږ همکار عبدالوارث مخلص راکوي. د لغمان د کډوالو راستنیدونکو چارو د ریاست په هڅو او د یونیسیار نړیوالې موسسې په مالی ملاتړ د APBHO موسسې لخوا 112 راستنیدونکو داخلي بې ځایه شوو او بېوزله کورنیو سره د 15.5 میلیون افغانیو نغدي مرسته ترسره شوه. په دې نغدي مرسته کې هرې کورنۍ ته له 14,000 افغانۍ څخه نیولې تر 43,000 افغانۍ پورې په نظر کې نیول شوي وي، ترڅو کوچني او متوسط کاروبارونه شروع او خپلې کورنۍ ته له همدې لارې نفقه ترلاسه کړي. د ویش په مراسمو کې د کډوالو راستنیدونکو چارو رئیس مولوي غلام رحمان بلال ګډون کړی و او په خپل لاسونو مستحقو کورنیو ته توزیع پیل کړه. د یادولو وړ ده چې یادې کورنۍ څو میاشتې مخکې د APBHO موسسې او د کډوالو چارو ریاست د ګډ ټیم د سروې په نتیجه کې مستحقې پیژندل شوي وي. د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ ریاست د 102 تنو کارکونکو د کړنو کلنۍ ارزونې پروسه پای ته ورسېده. د لغمان ولایت د کړنو د ارزونې ولایتي کمیټې د ریاست الوزرا د عالی مقام د 145 غړو هدایت په اساس د یاد ولایت د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ ریاست د 102 تنو کارکونکو د کړنو کلنۍ ارزونه ترسره کړه. یاد ارزونه چې د تېرې سې شنبې په ورځ پیل شوې وه، د شنبې ورځ د قوس د میاشتې په لومړۍ نیټه پای ته ورسېده. یاد ارزونه د لغمان ولایت د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو د ادارې د مسؤل مفتي محمد نسیم نعماني، د ولایت مقام د کارکونکو چارو امریت اړوند د کړنو د ارزونې مسؤل نصیب رحمان جهان دوست، د یاد ریاست د رئیس مولوي عبدالستار محمد، د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ وزارت د ارزونې برخې د مسلکي غړي غلام مصطفی شاهین، د کارکونکو چارو عمومي مدیر حمیم الله او د کارکونکو د مستقیمو امرینو په حضور کې ترسره شوه. په دغه ارزونه کې د یادو 102 تنو کارکونکو د لایحې وظایف، کلنی کاري پلان، د اجراتو کلنی راپور او د کلنی ارزونې فرمې تر تحلیل او څېړنې وروسته د ارزونې ولایتي کمیټې له لوري عالی وارزول شوې او د یاد ریاست د کارکونکو چارو مسؤل ته د پاتې اجراتو په موخه وسپارل شوې. درنو قدرمنو لیدونکو، دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو هم در وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت.